افغانستان د کابل قهرمان غیور ملته ټول دی واوري دلته شل کاله د افغانستان اوس به د دې نه بعد چکرې وهئ لاړ شئ وګرځئ د ساکو د میاخېر ملته د ټول کابل ملته وګرځېږئ چې شل کاله د افغانستان په ملت څومره ظلم تېر شوی اوس وګرځېږئ امن ته لاړ شئ هلته د افغانانو کورونه وګورئ شل کاله د هغوی کور نشته دی چې وینې یې نه وي توی شوي داسې کور نشته ده چې د هغوی زندانونو کې کسان نه وي داسې کور نشته چې شهید یې نه وي ورکړی دلته دغه کسان چې په کابل کې اوسېدل نن چې راغلل وینې کابل ته ورسئ د افغانستان اسلامي امارت هغه قهرمانان ځواکونه نور هم را روان دي کابل ته داسې زر ننوتلو اراده نه وه خو اوس د خلا د وجې نه مجاهدین داخل شول په زرګونو عند بدخشان هم مجاهدین اوس داخل شول ما ته خپله د قصیر بیوم زوی زنګ وهلی وي څه بدخشاني مجاهدین دي ما ځوروي لږ مطمئن شه زه درځم الحمدلله چې هغه فرعونیان الله مات کړل هغه لوی فرعونیان شل کاله مې ولې موږ سره جنګ کوو شل کاله د یو ټکي دپاره مو غوښتنه کوله ای د ساکو خلکو څومره د عاجزۍ ژوند مو در سره وکړ تر اوسه پورې داسې پېښه شوې چې چاته مو تروش کتلي وي تر اوسه مو نه کېږي ټول افغانستان مو تر قومندۍ لاندې نه ده کله وحاشا نه مو مشرانو کړی نه یې کوو هېڅکله یې نه کوو په ورین تندي باندې در سره خبر کوو ټوپک مو د مجبوریت په خاطر اخیستی موږ د مدرسې خلک یو بیا به د مدرسې خلک یو موږ د کتاب خلک یو بیا به د کتاب خلک یو خلکو ته به دین رسوو کسان ټول د دې علاقې خلک ورسئ که یو مو پاکستانی پیدا که ما په دار وځړوئ ولې مو دغه چې کې یو دوه مجاهدین د نن نه تقریبا 16 کاله مخکې بم پې الوتلی وو ای خبیثانو په مړي مو چې تومانچه راویستلې وه حیا نه درتله د یاده مو درته ووتل خو موږ د رسول الله پیروانان یو مړي سوي ول شهیدان دلته پراته ول یو خبیث تومانچه په مړو راویستلې وله څه شی نسي در سره کوی اوس ولې نسي در سره کولی ولې نسي در سره کولی موږ د رسول الله په نقش قدم راغلو رسول الله د عفو اعلان کړی رسول الله عفو وکړله هیڅوک دې تشویش نه کړي که حکومتي خلک وي که غیر حکومتي خلک وي هیڅ تشویش ونه کوي اسلامي نظام کې هر چا ته ضرورت ده معلمین ورونو خپله معلمي کوئ محصلین ورونو خپل کار کوئ ملکانو خپل کار کوئ هر قشر چې په دې جامعه کې ژوند کوئ آزاد ژوند وکئ خو دا جامعه اسلامي جامعه ده د اسلامي جامعې د چتر لاندې زموږ د ډارې مه وایئ رښتیا وایئ د ډیموکراسۍ او که د اسلامي نظام تر چتر لاندې اسلامي نظام ولې به شل کاله جنګ کې د نارې مو درته وهلې چې اسلامي نظام وایي نه ډیموکراسۍ د نظام کې ورکوو څومره مسلمانان شهیدان دي خو د ساکو د مجلس کې حاضر خلکو د الله په خاطر یوه خبرې وکړي لاړ شئ چې د امن نن برابر شو په وطنو وګرځېږي که داسې کور مو پیدا کړي چې په دغه انقلاب کې شهید کړل شوی بیا ووایئ زه چې له دې جنه مهاجر شوی یم هغه لوی ملعون فرعون نن تښتېدلی نن په امریکا کې ناست چې ما دې اخطار راکړي صرف مدرسه یې راباندې نه لورېدله چې دین دلته طالب او دا لویه اجتماع یې نه لورېدله د ما مولي صاحب ورور عاجز ملنګ مجاهد خادم شهید خیر ده وولید سپین ږیرو تاسو به ویلي وي بعضې خاندانونو سره کار نه لرئ نسکور به مو کېږي د مولي صاحب د وینو نه وروسته انقلاب راغی طوفان نوح عند نوحتك أدمعي إيقاد نيران الخليل كنوعتي انقلاب تکلیفونه تېر شول موږ د عفو سره راغلي د ساکو خلکو که مو خوښه وي امامان به مو وي مدرسه به مو وي که مو نه وه خوښه موږ الله داسې ساتي دغه حجاج په زمانه کې چې د ما 9 میاشتې کېږي زه مهاجر شوی یم څومره اسباب چې دلته راته په کور کې مهیا ول والله العظیم تر دې نه ډېر الله راته مهیا کړي دي
والله العظيم الله راته مهیا کړي دي مسلمانان نه نو دغه یو اطمینان درکو دا اطمینان د مسلمانانو هر چاته چې چا څه وویني پر موږ خبر راورسېږي بل مجاهد ته خیر ده 20 کاله تکلیف تېر سوی 20 کاله دا 2 ورځې که لږ ستړی وای او څوک څه شی سو خو تاسې 2 کالې بیرته به انشاءالله خبر عادي کېږي حکومت یې کم ناچو چې تنا دما من زرما کو دما کنه میدان من ګټلی هغه لویه امپراتوري د امریکا نسکوره کړله هغه لویه امپراتوري د امریکا او د ناټو نسکوره کړله تر دا ننه قطر کې خبرې روانې وې اوس هم د قطر نه ملګري را روان دي ما چې رابطه وکړله ویلې وې امریکایانو موږ سره ومنله دا لوګر چې ونیول چې تر شپېتو نړۍ طالبان شهیدان شوي داسې بمبارونه یې کول بېګا موږ دلته چې کوم چې خط کې پراته وو همداسې متصلې تیارې راتللې خو بمبار بند شو د ډاره ځکه دلته یې اوس ولیدل د دوی سفارت محاصره ده انشاءالله یو څو ورځو کې به دوی هم د وطن نومول خپل وطن خپل ازادۍ خپل کور جواری به وخورو چې امن وي نه یې خورو جواری امن دې وي مازدیګر سهار 1 بجه 2 بجې وګرځې که تا ته څوک څه نه وایي هغه یو تاکه یې ورسوئ د امن او د اطمینان که هر څوک په هره وظیفه باندې یو شخصي مسله نه مهد کړي چا چې چا سره شخصي کړي محاکم اسلامي ورته به کېږي نور عفو ده د امیر المؤمنین شیخ هبة الله حفظه الله له طرف نه ټولو مسلمانانو ته عفو ده امن ده دا پیغام ورسوئ چې خوشحالۍ ژوند وکئ هر چا چې د ټوپک په زور څه درته وویلې عکس یې واخلئ تر موږ یې راورسوئ تر مسؤلین یې ورسوئ هېڅ مشکل به نه وي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين